کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. نن ځانګړی درسن لرو د افغانستان د حزب اسلامي د مشر انجینر صاحب ګلبدین حکمتیار سره. حکمتیار صاحب ډېره زیاته مننه فرصت مو راکړ په دغه وخت کې چې یو مسایلو باندې کور مدان سوله نه دن بس هم دغه سوله ده ځکه چې جنگ روان دی هره ورځ خلک وژل کېږي افغانان وژل کېږي او هېواد رانیږي. تهران غونډې نه وروسته یو هیله پیدا شوې وه ځکه مشترکه اعلامیه د تهران دغسې وه چې دواړه خواوې په دې پوهېږي چې جګړه څومره تاوان لري هېواد ته. بیا یو هیات قطر ته لاړ ویل کېدل چې تاسو پخوانی رئیس جمهور ښاغلی صلاح الدین رباني یو شمېر نور مشران هم دې هیات سره تلل قطر ته. بیا لاړ نه شوئ ولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سوله زموږ د ټول ملت غوښتنه ده او د هر مؤمن افغان لپاره باید اولویت وي. ټول لوري باید دا ومني چې ولس باید له دې دردناک حالت وژغورل شي. جګړه ډېره اوږده شوه د پردیو په ګټه افغانانو ته تاوان رسېدلی. هره ورځ په سلګونه افغانان مري، مخصوصا په دغو ورځو کې چې بهرني ځواکونه نور خپل وتل بشپړوي. په کار خو دا وه چې جګړه راکمه شوې وي د همدې په تناسب، ولې متاسفانه چې برعکس تشدید شوی او دغه څو وروستۍ میاشتې خو د افغانستان د دې 43 کلن جنګ تر ټولو خونړۍ میاشتې. ټولو باید دا درک کړي چې جنګ د حل لار نه ده، دا جنګ فاتح نه لري او په جنګ سره څوک نشي کولی د خپلې خوښې حکومت بقا تضمین کړي یا اقتدار ته ورسېږي. د ښارونو نیول او پرېښودل هم د ستونزې حل نه دی. دا ښارونه په وار وار په دې 43 کلونو کې لاس په لاس شوي، د پلازمینې کابل په شمول څونه راغلي او کابل باندې هم مسلط شوي، ځینې د کودتا له لارې، ځینې د جنګ له لارې، ځینې د پردیو په مرسته، ځینې د شوروي اتحاد په مرسته، ځینې د ناټو په مرسته تر ارګ پورې رسېدلي دي او له ارګه د ځینو جنازې وتلي او ځینې هم په تورو شیشو موټرو کې ایستل شوي. دې ته په پام سره خو ټولو باید د جنګ لار پرېښی. ټول دا و چې موږ درک کړې ده، هر چا نه چې پښتانه وکړي دا خبره کوي چې جنګ تاوان دی افغانستان ته، باید خبرې وکړو، په دې ټول اقرار لري، لیکن عمل همداسې نه کېږي. مثلا دغه د قطر غونډه توقع دا وه چې د دې هېواد مشران چې د تصمیم نیولو صلاحیت لري هغه هلته ورشوي او نتیجې ته ورسېږي. لاړ نه شول ولې؟ تر اوسه پورې ټولې ناستې ناکامې وې، له قطر نیولې تر ماسکو بیا تر تهران یوې ناستې هم نتیجه نه درلودله. د ناکامي عوامل دي، دلایل دي. او امریکا او طالبان وتوانېدل چې خپلو منځونو کې توافق ته ورسېږي. دوه لوري او دا توافق هم داسې چې د ستونزې د حل لار نه وه. په دې سره ستونزه نه ده حل شوې، فقط یو مشکل حل شوی دی چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وځي او امریکایان هسې هم وتل، که دا معاهده نه وی شوې هم وتل او دوی په وار وار وتلی دي چې که دا معاهده ونه شي هم موږ وځو. لکه بایډن چې ویلی چې بلکل په سرې الفاظو ویل چې په هر صورت وځي. د دوی جنګ اوږد شوی و، په دې اوږده جنګ کې هغوی ډېر زیات تلفات لیدلي، مصارف، یو ستراتیژیک هدف هم نه دی ترلاسه کړی. دا یو ناکام جنګ و. د امریکا ولس هم نور نه غوښتو چې دا جنګ دوام وکړي او چې په هر چا په سر کې عقل یې طبیعي دی چې دغسې یو ناکام جنګ دوام به نه غواړي، له دې نه د ځان ایستلو لار به غوره کوي. امریکایان هسې هم وتل. اما د افغانانو ترمنځ چې تر اوسه پورې کومې ناستې شوي
ولې ناکامې دلایل کاملا څرګند د جنگ دوه لوري د سولې لپاره هیڅ نه اراده لري او نه هم تر دغه شیبې پورې یو لوري هم د بحران د حل لپاره او سولې ته د رسیدو په ارتباط واضح مشروع معقول طرح نه وړاندې کړه که تاسو د دواړو لورو له مسؤلینو نه وپوښتئ چې طرح مو څه ده له دې جنګ نه څنګه وځو باور لرم چې مثبت ځواب ترلاسه نه کړي واضح ځواب ترلاسه نه کړي یو ستونزه همدا وه دا دواړه لوري تر دغه شیبې پورې د سولې په ارتباط واضح طرح نه لري دواړه هڅه کوي چې مقابل لوري ورته تسلیم شي او وسله په ځمکه کښېږدي د سلطه ومني دواړه لوري دغسې دومره لویه ستونزه دا وه چې دوم دلیل د ناکامي چې دا مذاکرات داسې چاپ وساطت او منځګړیتوب شوي او حتی دغه تر مدیریت لاندې چې هغه د جنګ اصلي لوری ده دا جنګ هغوی تپلی امریکایانو دا جنګ تپلی او نن وساطت د مذاکراتو هم هغوی کوي پکار خو دا وه چې دا مذاکرات کاملا بین الافغاني وي د بهرنیو له وساطت پرته مخصوصا د داسې لوري وساطت ترته وایي چې هغه د جنگ معاصر لوري ده د جنگ هغه تپلی دریم دلیل یې دا و چې دلته یوازې دوه لوري په دې مذاکراتو کې شریک وو د جنگ دوه لوري د ملت اکثریت په دې مذاکراتو کې نه دی تمثیل شوی هغه چې سوله غواړي او سولې اولویت ده هغوی په دې مذاکراتو کې نه وو د کابل هیئت یوازې د ارګ او د سپېدار ماړۍ استازیتوب کول هغه ګوندونه چې له حکومت سره نه دي اپوزیسیون کې دي په دې مذاکراتو کې نه په کار دا وه چې دا مذاکرات په اوچته کچه د مشرانو په سطحه وي متاسفانه چې هغه نه هیله هم دغه وه بس د قطر بهیر خو همدغسې دی لکه څنګه چې تاسو وویلې هغو میاشتو نه ناست دی او هېڅ توافق نه کوي ځکه چې صلاحیت هم نه لري وړتیا هم شک کېده چې دواړو خوا هیئتونه څنګه دي لیکن دا ځل توقع دغسې وه چې مشران هلته ورځي ستاسو په اړه ویل کېدل د ښاغلي صلاح الدین رباني په اړه ویل کېدل پخوانی رئیس جمهور یو تعداد نور مشران حکومت نه بلکې د افغانستان د سیاسي ګوندونو مشران لیکن دا لړ نه شول بیرون داسې ویل کېږي چې د صلاحیتونو بحث و چې دوی د پرېکړې صلاحیت لري که نه د هیئت کې د حکومتي غړو د زیاتېدو علت و چې بیا څه علت و چې تاسو اول کې تصمیم و چې لاړ شئ او بیا وروسته لاړ نه شولئ اصل کې دا طرح زموږ له لورې وړاندې شوی د ډاکټر اشرف غني سره هم د درې اړخیزې ناستې کې په همدې باندې بحث وشو او توافق وشو په کار دا ده چې موږ د طالبانو له نیت او ارادې خبر هغه د دوحې ناستې په ارتباط ملاحظات درلودو او د استانبول ناستې په ارتباط موږ دلې چې دا نور منتفي دی د مذاکرات باید په کابل کې وشي دې باندې تاکید او موږ مذاکرات په هغه صورت کې مفید دي چې یو ځل موږ پوه شو چې طالبان څه غواړي آیا سولې ته چمتو دي که نه که هغوی د جنګ دوام غواړي او دا په هغه صورت کې معلومولی شو چې د دې لوري د مشرانو یو هیئت لاړ شي د دومې درېمې کچې هیئت نه بلکې د ګوندونو د مشرانو په کچه یو هیئت ضرور هم ده چې لوی هیئت او ضرور هم ده چې د هیئت سره ډېر صلاحیت دا صلاحیت دا هیئت به ځي فقط د دې لپاره چې طالبانو روحیه عزم نیت او اراده معلومه کړي له یوازې طرح سره باید لاړ شي طرح باید داسې چې هم ولس قانع کړي هم نړیوال قانع کړي هم یقینا دا بحران حل کړی شي داسې چې یو انتقالي حکومت سره توافق کوو دا به لنډمهاله غیر ائتلافي به قدرت به د ګوندونو او د جنګي لورو نظامي لورو ترمنځ نه ویشل کېږي داسې شخصیتونو به جوړ شوی چې هغه ټولو ته د منلو وړ وي نه متهم چې په یو بهرني هیواد پورې تړلی د اشغالګرانو ملګرتیا یې کړې ده په جنګ کې برخه درلودله جنګي جنایتونه مرتکب شوي
ښه سابقه لري داسې کسان باید د دې نه یو ټیم باندې باید توافق وکړو په یو شخص نه موږ باید په یو ټیم چې دا ټول حکومت جوړوي کابینه یې والیان یې سفیران یې یو ټیم چې 100 یا 1.5 کسان دومره به کېږي په دې توافق وشي او د دې حکومت ترڅنګ باید د دولت یو عالي شورای چې د معاصرو اغیزمنو لورو مشران غړي او دا به د تصمیم وروستی او تر ټولو لوړه مرجع د طالبانو د مشرانو په شمول د طالبانو بندیان باید خوش شي نه یوازې طالبانو بندیان ټول هغه چې د سیاسي او نظامی فعالیتونو په تور نیول شوي دغه باید آزاد شي او له تور فهرست د امریکا باید د ټولو هغو نومونو حذف شي چې د اشغالګرانو مخالفت یې کړی که د حزب اسلامي پورې مربوط دي که طالبانو پورې مربوط دي دا تور لیستونه باید نور لرې وغورځول شي او اوربند او دا چې د دې انتقالي حکومت په دوران کې به انتخابات ترسره کیږي د جمهوریت ریاست لپاره هم د پارلمان لپاره هم او د محلي شوراګانو لپاره هم د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به موږ دا مجال او امکان ترلاسه کړو چې لویه جرګه دایر شي د ټول ملت ممثل یو مرجع چې هغه کولی شي په مهمو ملي مسایلو باندې لکه اساسي قانون د نظام څرنګوالی او نور مهم ملي مسایل دا مسایل قطعا نه باید اوس په دوحه کې او په تهران کې او په استانبول کې باندې بحث شي او نه دا باید امکان یې نشته څوک یې مني هم کوم شریف افغان به دا ومني چې په دوحه کې دي یا په بل ځای کې دي د افغانستان برخلیک وټاکل شي د راتلونکي نظام د اساسي قانون په ارتباط او اساسي قانون خو د بڑا مسله هم نه ده ډېر وخت ایجابوي تر وخت پورې به دا جنګ دوام کوي چې موږ په اساسي قانون باندې توافق ته رسېږو ائتلافي حکومت هم ممکن نه دی د نظام څرنګوالی باید لویه جرګه وټاکي د اساسي قانون په ارتباط هم هغه باید په دې ترتیب به دغه مسایل موږ ټول محول کوو مستقبل ته دا د اسلامي طرحه وه دا زموږ طرحه وه دوی ورسره توافق وکړ طالبان ورسره توافق وکړو نه ښاغلی جمهور رئیس ښاغلی جمهور رئیس له دې سره توافق وکړ او اوس به فقط په څو مهمو مسایلو باندې بحث کوو اوربند لومړۍ مسله ده یو انتقالي حکومت د اقتدار انتقال دومه اساسي مسله او د بندیانو خوشي کول انتخاباتو باندې توافق دا مهم مسایل دي نور ملي ستر مهم مسایل باید محول کړو لویې جرګې ته دغه طرح باید د طالبانو په وړاندې کښېږدي او وایي چې ستاسو له دې نه علاوه څه غوښتنې دي بهرني ځواکونه وځي در سره ملګري یو وتل هم دا د بشپړېدو په حالت کې ده او اته کسولو ونه شي هم دوی وځي موده هم ټاکلې ده عجله هم لري او دغه د وخت خلاص دی همداراز دغه حکومت چې د جنګ یو لوری ده او طبیعي ده تاسو د منلو وړ نه ده دا هم تعویض کېږي په یو داسې حکومت چې ټولو ته د منلو وړ ستاسو په شمول څه پاته دي چې تاسو هغه هم غواړئ کله دې سره توافق وکړ موږ له همدغه تارې سره ځو استانبول ته او غواړو چې هلته وروستی تصمیم ونیولی شي او په هغه ناسته کې موږ له ټولو هیوادونو چې د افغانستان په قضیه کې لږ یا ډېر مثبت یا منفي ونډه لري له هغو نه یو تعهد واخلو یو کلکه ژمنه څرګنده د ټولې نړۍ په وړاندې چې له دې نه وروسته به د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه نه کوي د جنګي لورو مرسته به نه کوي او افغانستان ته به وسلې نه رالېږي د افغانانو د پرېکړې حمایت به کوي په څه چې افغانان په خپلو منځونو کې سلا شول د همغه حمایت به کوي دغسې یو کلک تعهد هم له دوی نه واخلو او له دې نه علاوه له دغو هیوادو چې د افغانستان په دې 43 کلن جنګ کې ونډه درلودله او بمونه یې ورولي راکټ یې ورولي افغانان یې وژلي زموږ ملک یې وران کړی له هغو نه د خسارې د جبران غوښتنه مو وکړو او له دغسې یو روحي او تصمیم سره لاړ شو توافق باندې و ښاغلی جمهور رئیس مې داسې احساس کړ چې عجله هم لري او له دې تلې سره له زړه نه موافق هم دی احساس مې همداسې کړو او ویل یم چې دا ټول کار باید په 8 ورځو کې وشي او زه د عید په ورځو کې هم په دې باندې کار کوم دا د هغه خبرې دی چې
په جلسې کې کړې چې زه د عید په ورځو کې هم په دې باندې کار کوم او همدغه پریکړه د یو تصمیم په توګه خپل ټیم ته اعلانوم. زه د جمهور رئیس په توګه له خپل ټیم سره دا موضوع شریکوم، خو نه د بحث لپاره، فقط د ابلاغ لپاره چې بس دا فیصله تصمیم یعنی تصمیم ورشه. زه هم ډېر خوشحاله یم چې خبره خلاصه ده، نو مشکل حل نه. په هر صورت متاسفانه دلته داسې لاسونه دي چې څه وشول دقیقا څه وشول چې تاسو منصرف شوئ، لاړ نه شوئ او ونه شو. او خو اجازه راکړئ چې دا زه واضح هم کړم چې ویلم چې ښه به دا که طالبانو ته بل ځای کې دغسې ناسته ممکن نه وه، مشران یې نه شو توانېدلی چې هغوی راشي په یو بل ځای کې ورسره وګورو، نو ښه به دا چې دا ناسته په پاکستان کې وشي. پاکستان سره باید خبره وشي چې له همدغسې یو ناستې سره توافق وکړي، او ضرور هم نه ده چې دا ناسته څرګنده وي، کېدای شي غیر مولانه. او دا هیات هم چې ځي د پرېکړې لپاره نه ځي، فقط یو استمزاج لپاره ځي چې که وتوانېدلی شو خپلو منځونو کې توافق وکړو، بیا د فیصلې لپاره به ځو استانبول ته. دلته فقط یو استمزاج د طالبانو د روحي او نیت او ارادې د معلومولو لپاره. پاکستانیانو سره هم خبره وشوه، هغوی هم د استقبال وکړ، ورځ ته چمتو او خو هغه لوري چې د جنگ دوام غواړي، شرارت کوي، په جنگ کې خپلې ګټې لټوي، جنگ ډېر څه ورکړي دي، اشرافي ژوند امکانات، هغوی طبیعي ده چې د سولې مخالفت کوي. په دې 43 کلونو کې چې کوم لوری د جنگ معنی و په دې 20 وروستیو کلونو کې او تر دې وړاندې هماغه لوری اوس هم فعال دی. هغوی خنډونه د حکمت یار صاحب یو جدي سوال چې ما در کېږي، بخښنه غواړم، د کله نه چې دوحه کې توافق شوی د طالبانو او د امریکا ترمنځ او بین الافغاني خبرې شروع شوې دي، ګام په ګام همدغسې سبوتاژ شوي دي، همدغسې مشکل سره مخ شوي دي. هغه د واده لیست خبره تاسو ته په یاد ده، او هغه نه نیولې د بندیانو خلاصول. اوس دا که رئیس جمهور دا کار نه کوي او که د رئیس جمهور ټیم کې بل څوک دي، خبره خو دا ده چې حکومت نه کوي. نو که دا حکومت د سولې هر کوشش ګام په ګام مخې نیسي، نو بیا به سولې ته څنګه رسیږو؟ یا که په ډېر مختصر شکل پوښتنه وکړم چې د دې حکومت په موجودیت کې سوله ممکنه ده که نه؟ د حکومت په موجودیت کې خو سوله ممکن ده. او حکومت طالبان نه مني، دا د جنگ یو لوری ده، دا د اشغال محصول دی، مولود دی. اشغال پورې تړلی یو حکومت ده، د اشغالګرانو له لوري تپل شوی یو حکومت ده. د دې په موجودیت کې یقینا چې سوله نشي راتلی. دا حکومت باید تعویض شي، په داسې یو حکومت چې ټولو لورو ته د منلو وړ. اما دا تعویض دلته حکومت خو یو لاره غواړي، یو توافق غواړي، یا به د جنگ د لارې کېږي چې هغه خو نه کېږي، بل سیاسي حل دی. سیاسي حل نو که حکومت مخه نیسي او برخه نه وي، منفي حکومت یو سیاسي حل پیدا کولی شو، مثلا طالبان سیاسي احزاب د یو نتیجې ته ورسېږي، داسې شی امکان لري؟ ښه صورت خو دا ده چې لومړی په دې لوري کې یو اجماع رامنځته شي، یو واحد موقف غوره شي، او موږ د سولې یو واضح عملي طرحه ولرو چې ټولو باندې متفق وو او د هغه حمایت کوو. لومړی باید دا کار وشي، چې تر اوسه پورې دا کار نه ده شوی. متاسفانه ځینې دا هڅه کوي چې داسې یو مرجع رامنځته نه شي چې د هغوی صلاحیت محدود کړي، د ویتو حق له دوی نه واخلي. د دې مرجع رامنځته کېدو سره هغوی مخالف دي. که د مشرانو یو دغسې یو غونډه جوړیږي او د واک هغه ته سپارل کېږي چې لږ تر لږه دا د جنګ او د سولې په ارتباط وروستۍ پرېکړه بنده کړي، فکر کوي چې دا له دوی نه د ویتو حق سلبوي. د همدې لپاره د دې مخالفت کوي. ښه صورت خو دا ده چې لومړی دا لوری چې په حکومت کې شامل دي، کله حکومت نه بهر دي، اپوزیسیون، دا ټول ګوندونه خپلو منځونو کې کښېني او په یو طرح باندې توافق وکړي. بیا له طالبانو سره دا کاشکې، خو تر اوسه پورې خو تجربه داسې نه کېږي. که دا کار ونه شو، په کار دا ده چې سیاسي ګوندونه چې د هر یوې د ملت د یوې برخې استازیتوب کوي، خپل اغېز لري، دا کښېني، هغوی خپل تصمیم ونیسي. د طالبانو سره هم خپله خبره واضح مطرح کړي او د حکومت له لورې سره هم،
او زه ګمان کوم دام د حالي ولا طالبانو سره همدغه یو هیئت لار څخه دا کار تاسو ول نه کوئ د یو حزب په توګه چې په افغانستان کې خپل اغېز هم لري زم لري تاسو یو تاریخ خبره مو کړله مخکې په تفصیل تشریح کړله د همدغې تاریخ په اعتقاد باندې اوس که حکومت همکاري وکړي خو ډېره اعلی خبره ده مکلفیت یې دی صلاحیت یې دی او امکاناتو دغه ورسره شته دی خو که حکومت نه کوي حکومت کېدای شي صادق وي حکومت کېدای شي خاین وي دا خو بیل بحث دی نو هر څه خو باید سړی حکومت ته پرېنږدي دا وطن خو زموږ دی حزب اسلامي دی کې څه کوي موږ دا هڅه کوو چې که وتوانېدلی شو همدغسې یو مستقل محور هم رامنځته شي چې هم د حکومت په ارتباط د فشار یو عامل شي حکومت مجبوري کېدی ته چې سولې ته غاړه کښېږدي او هغه لوري چې د دې وضعیت ته دوام سره موافق نه دي او تغییر غواړي هغوی ټول په دې محور کې راغونډ شي هغوی بیا له طالبانو سره مستقل خبرې وکړي اوس خو طالبان هم په خپل دریځ کې معلومیږي چې څه تغییر راوسته لا باید انتظار وکړو چې معلومه شي دا څومره حقیقت لري دا چې دوی ویلي دي چې مثبت تغییر احساس کېږي د هغوی په لهجه کې لومړی ځل ده چې له هغوی نه اورېدل کېږي چې باید داسې حکومت رامنځته شي چې ټولو ته د منلو وړ دغه لهجه هغوی ولې او حتی ځینې وایي چې ګواکې هغوی له انتخاباتو سره توافق کړی زه لا متیقن نه یم ولې ځینې وایي ځکه دا ډېره غټه خبره ده که دا دواړې خبرې طالبان ومني زه فکر کوم نور بیا داسې مشکل نه پاتې کېږي چې توافق ته رامنځته نه شي دا اوسنی نظامي اوس پاته د ارګ او دا لوری د حکومت چې هغه هم د طالبانو د دریځ په وړاندې او واضح او مثبت موقف غوره کړي هغوی دې ته چمتو دي چې ویلي دي علالاقل د دوی ویاندویانو ویلي دي چې د یو داسې حکومت نه جوړېدو نه پرته سوله نشي راتلی چې ټول ورته د منلو وړ یعنې چې دوی غواړي دا باید معلومه شي طالبان رښتیا هم دا غواړي که نه او دا باید معلومه شي چې آیا طالبان له انتخاباتو سره موافق دي که نه زه فکر کوم له دغو دوو خبرو نه چې ټول لوري باید ورباندې توافق وکړي انتقالي حکومت لنډمهاله او انتخابات د یو اصل په توګه منل له دې پرته د افغانستان بحران نشي ختمېدلی د دې بدیل فقط جنگ ده که څوک یعنې واقعیت همدا ده څوک سوله غواړي نو له دغو خبرو سره به توافق کوي درست حکومت اوس په ښکاره خو د جنګ خبره کوي اوس هغه ورځ رئیس جمهور ویلې چې امنیتي ځواکونو ته تاسو فقط 6 میاشتې مقاومت وکړئ بیا نو نور خبره یعنې سمیږي تاسو فکر کوئ جنگ د لارې زور د لارې نه اوسنی نظامي وضعیت چې دی او حکومت چې په کوم موقعیت کې دی د 6 میاشتو کې به څه معجزه وشي د دې پرېکړه خو سړی د تېرو 6 میاشتو په رڼا کې کولی شي په دغو تېرو 6 میاشتو کې هغوی څه مخکې تګ کړی او څه لاسته راوړنه ولري داسې چې دا سرتېري هم ورباندې قانع شي چې او موږ مخکې تللي یو څو خطوې او قدمونه او ګامونه وړاندې تللي څه لاسته راوړنه لرو نو کېدای شي راتلونکي 6 میاشتو ته انتظار وکړي او هیله مند وي موږ خو وضعیت دې عکس کوو د نن وضعیت د حکومت له 6 مخکنیو میاشتو سره نشي مقایسه کولی هغه مخکې خو د دوی څو ولسوالۍ په لاس کې تقریبا د ټولو ولسوالیو مراکز د دوی په لاس کې نن نیمایي ولسوالۍ دوی له لاسه ورکوي څنګه سره یو معقول انسان به څنګه دا خبره وکړي چې 6 میاشتې وروسته به وضعیت بدل شي مثبت نو بیا د دې خبرې شاته منطق څه دی ځینې خلک فکر کوي چې حکومت ته یوازې دا مطرح ده چې څو ورځې چې زیاتې ارګ کې تېروی شي دا غنیمت دی یعنې افغانستان سولې ته رسیږي نه رسیږي جګړې ته ځي خدا نخواسته نظامي سقوط ته ځو که هر څه هغه بحث اهمیت نه لري اهمیت دا لري چې زه څو ورځې نور هم په ارګ کې تېرې کړم د دې شاته منطق څه دی دغه د رئیس جمهور نیولی موږ ته هم د دې منطق نه معلوم دي او د دغو خلکو له رایې سره موافق یو چې شاید دوی فقط غواړي چې یو څو ورځې نور هم په اقتدار کې پاتې شي نه د سولې اراده لري نه د دې د جنګ ختمولو اراده او عزم لري او د جنګ ټولو توان خو په هیڅ صورت کې نه لري
ډیر ساده او بې عقله انسان به دا مني چې دا حکومت کولی شي په جنگ سره 6 میاشتې نور هم خپل بقا تضمین کړي. دلته د ناټو 1,50,000 سرتیرو ونه توانېدل چې جنګ وګټي، ونشو توانېدل چې جنګ وګټي. اوس به څنګه دا حکومت په یوازې سر جنګ ګټي؟ څوک ورسره موافق دي؟ دا سرتیرو خو ورسره موافق نه دي. ومولیدل چې دغه ټولو ولسوالۍ له جنګ نه پرته پرېښودله. ولسوالیو تسلیمېدل په کوم شکل باندې چې بې د جګړې تسلیم شي د باره کې ډېر زیات پوښتنې دي، ابهام دی. لومړی معاون وایي چې دا یو استخباراتي راز دی، یعنی استخباراتي لوبه ده. څه استخباراتي لوبه ده؟ اوس یوه لنډه دمه لرو، دمې نه وروسته په دې باندې بحث کوو. ضرب د دوا کیږي څلور. زویا کاروبار دې څنګه دی؟ ورور دې هم درته سلام وایي. د اتصالات میاشتنی انټرنیټي کڅوړې ستاسو د اړتیا سره سمې جوړې شوې دي. اوس په میاشتنیو انټرنیټي کڅوړو کې تر 10 GB اضافي انټرنیټ لاسته راوړئ. د خپلې خوښې کڅوړه همدا اوس فعاله کړئ او له اضافي انټرنیټ څخه د 10 ورځو لپاره خوند واخلئ. اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. د نړۍ ګوټ ګوټ ته په چټکه د پیسو لیږد. تhank you. ډاډه یم له دې مخکې چې د کافي ګلاس مې خلاص شي، هغه پیسې مې چې افغانستان ته استولې دي کورنۍ مې ترلاسه کوي. ویلې مې نه وو. اوس تاسې کولی شئ د افغانستان اسلامي بانک د منیګرام شبکې له خدمتونو په استفادې د دغه بانک له ټولو څانګو په چټکه او ټیټه بیه خپلې پیسې له هیواده بهر ته واستوئ او یا هم ترلاسه کړئ. د دغه ځانګړې اسانتیا ځانګړنې تجربه کړئ او تل ځان له خپلې کورنۍ او عزیزانو سره احساس کړئ. د افغانستان اسلامي بانک د منیګرام خدمتونه تاسې له خپلو عزیزانو سره نږدې کوي. د افغانستان اسلامي بانک د بریا په لور. پام وکړئ، 2 ضرب د 2 کیږي څلور. زویا کاروبار دې څنګه دی؟ ورور دې هم درته سلام وایي. د اتصالات میاشتنی انټرنیټي کڅوړې ستاسو د اړتیا سره سمې جوړې شوې دي. اوس په میاشتنیو انټرنیټي کڅوړو کې تر 10 GB اضافي انټرنیټ لاسته راوړئ. د خپلې خوښې کڅوړه همدا اوس فعاله کړئ او له اضافي انټرنیټ څخه د 10 ورځو لپاره خوند واخلئ. اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. آی پی ډیر ژر. توجه کنین، 2 ضرب 2 میشه 4. بچه کاروبارت چطور اینا است؟ بیاره که تام سلام میگه. بسته‌های ماهوار اینترنت اتصالات مطابق با تمام نیازمندی‌های شما طرح گردیده است و حالا الا 10 GB اینترنت اضافی در بسته‌های ماهوار به دست بیاورید. بسته دلخواهتان را همین حالا فعال سازید و از اینترنت اضافی که برای 30 روز قابل اعتبار می باشد لذت ببرید. با اتصالات آینده از شماست. پام وکړئ، 2 ضرب د 2 کیږي څلور. زویا کاروبار دې څنګه دی؟ ورور دې هم درته سلام وایي. د اتصالات میاشتنی انټرنیټي کڅوړې ستاسو د اړتیا سره سمې جوړې شوې دي. اوس په میاشتنیو انټرنیټي کڅوړو کې تر 10 GB اضافي انټرنیټ لاسته راوړئ. د خپلې خوښې کڅوړه همدا اوس فعاله کړئ او له اضافي انټرنیټ څخه د 10 ورځو لپاره خوند واخلئ. اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. حکمتیار صاحب، د ولسوالیو سقوط یو غټ ابهام ورسره عمل کړی دی. دغه ابهام باندې خبرې کوو وروسته، لیکن هغې نه مخکې همدغه وخت کې چې ولسوالۍ تسلیمېدلې او دغه لوبه شروع شوه، د تهران ناسته وشلله
تهران ناسته نه بیرته بیا دا امید پیدا شو چې د قطر د ناسته لیکن قطر ناسته ناکامه شوه څنګه تاسو ویلي ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا ناسته چون د ایران په ابتکار وه او حکومت او شاید امریکا نه غوښتل چې د ایران په ابتکار ناسته دی یو نتیجه ولري مخه یې ونیول لکه څنګه امریکایانو خاص مخالفت نه دی ښودلی د تهران ناسته زه ګمان کوم تر ټولو ناستو ناکامه ناسته په کوم دلیل دلیل یې دا چې یو خو دواړو لورو د دومې درېیمې کچې هیاتونه لېږلي ټیټ رتبه هیات دواړو ټیټ رتبه هیاتونه لېږلي او د خبرو په دوران کې هم لیدمو چې ایران په داسې حال کې چې ایراني مسؤلین چارواکي مخصوصا خارجه وزیر ګډې ناستې ته په خپل خطاب کې وایي چې د طالبانو ستاینه کوي او په دې بریا کې هم ځان شریک کړي په دې بریا کې ځان شریک کړي ځان شریک کړي چې یعنی طالبان یوازې نه وو موږ هم در سره ملګري وو په دې کې شریک وو او په داسې حال کې چې خواته د اشغالګرانو ملګري هم ناست نو دا د طالبان په حیثیت هم د هغوی په وړاندې دا خبره کوي او د طبیعي دی چې طالبانو ته هم دا د منلو وړ نه وه چې هغوی دغسې یو څه وایي چې په دې بریا کې هغوی هم ورسره شریک دي په هر صورت هلته فقط یو کار شوی دی چې ایران توانېدلی وښیي چې دا ظرفیت هم لري چې کولی شي دا دواړو لوري سره راغونډ کړي او طالبان هم دې ته چمتو کې او د کابل حکومت هم چې راشي تهران کې وناست ولري فقط همدومره او خو دا بل مقابل لوری هم وایي چې موږ هم دا ظرفیت لرو چې به یې درته ناکام وکړو خو هغوی نه دي ناکام کړي اصلا دا ناسته او ترکیب یې خپله یو ناکام ناسته راځو اصل ولسوالیو تسلیمېدل ته دغه نظامي قوت چې طالبان وس لري دا مخکې نه هم درلود کوم اضافه پکې خاصه نه ده شوې درسته ده چې امریکایان وتې دي لیکن د ملي اردو قوت هغه کې کوم داسې فوق العاده تغییر نه دی راغلی دغه څه موده مخکې د دې ولسوالۍ نیول تقریبا ناممکن کار و ګران کار و دواړو خواته افغانان جنګېږي افغانان چې جنګېږي خو بیا جنګېږي څه وشول چې یو وارې او بیا ډېرې زیاتې ولسوالۍ بې د جګړې مخالفینو لاسته ورغلې استخباراتي راز چې امرالله صالح یادونه کوي څه شی دی څه لوبه روانه ده هغه چې وایي د دې تر شا یوه استخباراتي لوبه او رمز و رښتیا وایي حقیقت همداسې یو عامل یې همدا و د دې تر څنګ یو بل عامل هم لري یو خو عمومي روحیه داسې جوړه شوه چې امریکایان بهرني ځواکونه ناټو په مجموع کې په داسې حالت کې وتل چې لکه د غلو په څېر د شپې په تیاره کې ګروپونه یې هم خاموشه ول کابل حکومت ته یې اطلاع نه ده ورکړې هغه هم سبا خبر شوی او دا هم نه دی ورته ویلي چې موږ وځو تاسو خپل بندوبست وکړئ په موږ باندې نور حساب مه کوئ موږ وتل حتمي دي دا ځای ته پرېږدو ځان چمتو کوي لږ ته لږه حداقل خو باید تیار وایي علاقل دومره کار شوی وي چې د دوی د وتلو نه سم هغوی داخل شوي وي او ځینې هډې تالان شوي نه وي چې وشي لکه چې وشي سرتیرو هم تر ډېره حده پورې حکومت په مجموع کې او امنیتي ځواکونه ټول تر ډېره حده پورې په بهرنیو ځواکونو باندې متکي وو چې هغوی هم وځي طبیعي ده چې په مورال باندې به منفي اغېز کوي روحیه د جنګ کمزوري کېږي د مقاومت روحیه کمزوري کېږي یو خو دا عامل له دې نه علاوه هماغه استخباراتي لوبه داسې وه چې اصلا دوی غوښتل یو شمېر محدود ولسوالۍ او مراکز تخلیه کړي تر څو امریکا ته او د هغوی اروپایي انډیوالانو ته وښیي چې که تاسو په عجله سره وځئ
نو نتیجه به دغه چې ولسوالۍ هم د طالبانو له یو یې تولید کې چې طالب راغی روان دی بس طالب برازي حکومت بنسي هم داسې ولسوالۍ به یو په بل پسې د جنگ او مقاومت نه پرته د طالبانو لاس ته ورسي دوی غوښتل چې دغسې یو لوبه وکړي او دا کار وشو داسې وخت کې چې ډاکټر اشرف غني روانو امریکا ته او یې تولید کړله چې کومک نه کوي که ته وځې نو طالب راپسې راغی نو هغه نتیجه ورنه کړله هلته خو ډېر منفي ځواب او په هر صورت یعنې لوبه همدا دوی مدیریت نه کړی شو عواقبو ته متوجه نه وو ډېر ناسنجیده تصمیم دې ته متوجه نه وو چې روحیه هم کمزوره شوې ده مورال هم ضعیف شوی ده اوس چې ته 30-40 ولسوالۍ په یو وخت کې څو ورځو کې طالبانو ته پرېږدي معنا خو دا ده چې هغوی به احساس کوي چې مقاومت ممکن نه ده هر یو به له جنګ پرته تسلیمېږي حکومت دا هم شو کولی چې دا اقتصادي شاهراهونه چې دي بندرونه دي د هغه په ساتنو خو یې تمرکز کړی وی سپین بولدک په شان د اسلام قلعه نور په شمال کې چې بندرونه دي عرض مې همدا و چې هغوی بس منصوبه غلطه وه وضعیت یې سم نه و تحلیل کړی او د یو ناکام غلطه لوبه یې کړې ده چې نتیجه یې معکوس وه د دې په ځای چې دوی څه مثبت نتایج ترلاسه کړي معکوس نتایج یې درلوده موږ هم منتظر یو چې وګورو د امریکا موقف به څنګه وي دا لوبه به همداسې تاثیر ولري که نه خو چې ومولیدو پنټاګون دا اعلامیه ورکړه چې موږ د ولسوالیو د تسلیمېدو دا بهیر په سرعت سره دا تر نظارت نه دی نیولی ده او په دې باندې هم غور کوو چې څنګه له حکومت سره مرسته وکړو خو زموږ په وتلو باندې اغېز نه لري یعنې چې همدې ته له همدې نه مې درک کړله چې پنټاګون هم دې ته متوجه شوی چې دا یو استخباراتي لوبه ده ځکه هماغه اعلامیه کې دا مطلب ځینې خلک داسې فکر کوي چې دغه وتل ولسوالیو تسلیمېدل شروع شول یو حد پورې ورسېدل چې تقریبا ډېر زیات او عمدتاً شمال کې ولسوالۍ ډېر ستراتیژیک موقعیتونو وسلوال طالبانو لاسته ورسېدل یو مرحلې ته چې ورسېدل بیا د هغه نه وروسته امریکا اوس ګوره مداخله یې وکړه نظامي عملیات یې وکړل او په سیاسي لحاظ باندې هم دا خبره کوي چې باید مخې ونیول شي نو یو برلاسي طالبانو ته ورسوه او د هغه نه وروسته بیا د موقت حکومت خبره هم کېږي ایټالیا کې چې کومه غونډه وشوله په هغې کې مشترکه اعلامیه دا ده چې دواړه خواوې باید د موقت حکومت جوړېدو باندې توافق وکړي یعنې اول ورته طالبان برلاسه کړل لکه څنګه چې دوی ایره جوړوله چې په بایډن سره په خبرو باندې تاثیر وکړي هغې برعکس د دې نه استفاده وکړله اول طالبان په برلاسه کړل او بیا د موقت حکومت غوښتنه وشوله دغه تاسو څنګه ارزوئ امریکا غواړي موقت حکومت خواته افغانستان لاړ شي که څنګه د ایټالیا د ناستې اعلامیې دوه حساسې او مهم ټکي وو یو دا چې په انتقالي حکومت باید توافق وشي او دوم دا چې د افغانستان زعامت باید د ملت په رایه او د انتخاباتو له لارې وټاکل شي دا دوه اساسي او مهمې خبرې دوم عرض مې دا ده چې امریکایان دا نه خوښول چې دا سیمې دي دومره سرې د طالبانو لاسته ورشي دا د هغوی د پلان مطابق نه ده شوی بلکې د دې غلط استخباراتي لوبې نتیجه ده د امریکا منصوبه دا وه چې که وتوانېدلی شي خپل ځواکونه له افغانستان وباسي نور به د هغوی سر خوندي او د افغانستان خواته د ګاونډ هیوادو کې اډې جوړې کړي او له هغه ځای نه جنګ کنټرول کړي ما په هغه درې اړخیزې ناستې کې ښاغلي جمهور رئیس ته وویل چې نور ډېر باید په دې بهرنیو ځواکونو باندې حساب ونه کړو هغوی دلته وو مشکل حل نه کړی شو جنګ یې مهار نه کړی شو له بهر نه دې څنګه مهار کړی شو او دا هم لا معلومه نه ده چې هغوی په دې ګاونډ هیوادو کې ماډې ترلاسه کولی شي که نه ومولید چې پاکستان مخالفت وکړ ازبکستان سر خوځولی و خو د روسانو تهدیدونه او اخطارونه د دې باعث و چې وزن ډېر
اوس له لرې واټن هغوی غواړي چې د ډرون طیارونو په استفادې سره که وکولی شي جنگ مهار کړي او د طالبانو د مزید مخکې تګ مخنیوی وکړي او دا کار ممکن هم دی. واقعیت دا دی چې اوس طالبان راغونډ شوي دي په ښارونو کې، مخکې خواره واره وو اما اوس راغونډ شوي دي. که امریکایان دا لار غوره کړي نو دا په طالبانو باندې لوی فشار متمرکز شوي دي، تلفات به هم زیاتېږي. چې حتما به طالبان دې ته متوجه عامې چې که داسې وشول چې هغوی یو شمېر ولسوالۍ له لاسه ورکړي او دا بهیر هم لږ تسریع شي، زر یو شمېر مراکز چې دوی نه ولې له لاسه ورکړي او په دې ښارونو باندې هم چې هغوی بریدونه پیل کړي دي لکه قلعه نو، لکه میمنه، تعلقان، فیض آباد، کندوز، لغمان، غزنی او ګڼ شمېر نورو ځایونو کې چې کندهار کې هم هغوی دا کندهار محاصره ده چې که دلته هم هغوی ونه شي توانېدلی چې دا ښارونه ونیسي چې ماته ګران هم برېښي. د لویو ښارونو نیول شاید آسان اما ساتل یې ګران، بیا مخصوصا چې د مقابل لوري په اختیار کې هوایي ځواک هم یو معاصر هوایي ځواک. له امریکا سره هم د هغوی تعهد دا ده چې ښارونه به نه نیسي. له ښارونو هم د هغوی مراد په دې معاهدې کې د ولایاتو مراکز دي، ځکه تر اوسه پورې طالبان وایي چې موږ په ښارونو باندې عملیات نه دي کړي. لیکن د قندهار کې څه روان دي؟ قندهار کې خو جنگ روان دی تقریبا په خاله یوازې قندهار کې نه بلکې په ډېرو نورو ښارونو کې عرض مې وکړه لکه په میمنه کې ده، لکه قلعه نو کې و چې روغه جوړه وسله شا شول. او تعلقان باندې دا اوس ډېر شدید جنگ روان دی، دا اوس تعلقان باندې جنگ روان دی. فیض آباد کې هم دغسې شدید جنگ روان دی. په هر صورت یعنې که داسې وشي چې هغوی ښارونه مو نشي نیولی، یعنې مزید مخکې تګ ونه لري، لاسته راوړنه ولري او برعکس له ځینو سیمو نه هم په شا سي، بیا به پایلې ډېرې طالبانو ته بدې، یقینا چې بدې. موږ ټولو لور ته وایو چې راځئ د جنګ په جنګ باندې اصرار او ټینګار پرېږدو، راسئ د سولې لار وغواړو. طالبانو ته هم وړاندیز همدا ده چې راسئ اوس دا پاتې ستونزې دي مذاکراتو له لارې صحیح څنګه کېږي په درسته بحث کوو. لیکن حکومت چې ورسره څه رقم برخورد کوي په دې باندې به غواړم مخکې بحث وکړم. حکومت د جنگ خبره کوي او مخکې مې ویل چې شپږ میاشتې تاسو ودرېږئ امنیتي قوه دا خو روحیه خو باید ورکړي، دا خو مکلفیت هم دی. لیکن د هغه پخوا کې ملیشه سازي شروع کړې ده. اوس د حکومت بعضې مقامات وایي چې نه ملیشه سازي نه کوو، دا د اردو په چوکاټ کې وسلې توزیع کوو. بسم الله خان ته راوسته هغه اعلان کړله چې موږ او ویې کړل عملا دا کار شوی دی، ملیشه سازي شوې ده. د دې لارې نه د افغانستان ثبات ته رسیدی شي، طالب مخه نیول کېدی شي. دغه کوم لارو باندې چې حکومت عمل کوي د طالب د مخنیوي دپاره هغه سمه لاره ده؟ دا ناکامه استراتیژي ده، مخکې تکرار شوی د ناکامې تجربې تکرار دی. نجیب هم وازمویله او نتایج یې بد. د هماغو په لاس د هغه اقتدار نسکور شو چې د ناکامه تجربه ولې تکراریږي؟ شاید وجه دا یې بل بدیل نه لري. ځینې نور فکر کوي اوبو په سر اخیستی دي. افغانستان خو د توطیو وطن دی که نه؟ ځینې دغسې فکر کوي چې ډېر منظم شکل باندې دغې ته زمینه مساعده شلله، ایره تولید شلله چې دغه د طالب راځي نو طالب مخنیوی کومه لاره ده هله ملیشې جوړې کوي. په حقیقت کې مخکې حکومت و، امریکایان خو وتل د خیر په غونډه یې ناست دي، طالب و حکومت سره جنګېدل. اوس سیاسي احزاب دا ملیشې خو د سیاسي احزابو ډلو ملاتړ لري شاته او هغه یې د ځینو نورو هیوادونو ملاتړ لري شاته. اوس نو دې جنګ کې نوي فرقونه رامنځته شول، دا ملیشې خو یوازې ملیشې نه پاتې کېږي. په همدې ترتیب افغانستان خدا نخواسته یو کورنۍ جګړې خواته قصداً ټیلول کېږي. تاسو څه فکر کوئ دې باره کې؟ عرض مې دا ده چې او دا منصوبه ده، دشمنان هم دا غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د قومي او سمتي جنګ لوري ته ووځي. کمین کې دي په دې باندې پانګونې کوي او اوږد لاس هم لري دلته.
امکانات هم په اختیار کې لري، ملیشې هم جوړوي، وسلې هم توزیع کوي. سره له دې چې بیا وایم چې موږ ملیشې نه جوړو، په داسې حال کې چې عملا لګیا دي ملیشې جوړېږي، اداري رسمي وزارتونه مسؤلین تنخواه ورکول کېږي، تنخواه ورکول کېږي، وسلې ورکول کېږي، پیسې ورکول کېږي. خو متاسفانه چې هغوی هغه لوري استخداموي او د جنگ ډګر ته یې لیږي چې په وار وار ناکام شوي او هېڅ یې له وسه پوره نه دي. دا به ډېر صفاحت وي چې یو څوک داسې یو افسر یا عسکر یا ملیشه جنگ ته لیږي چې هغه ناکام شوی په وار وار، د هغه بیا استخدام به ډېر صفاحت وي او عمله نه مو لیدل. دومره په اسانۍ هغوی مرکزونه پرېښي دي، پوستې پرېښي دي، یو ډز پرته، له هېڅ مقاومت پرته، چې یعنې چې دا روحیه نه لري، اصلا مورال نه لري، انګېزه نه لري د جنګ لپاره. ولې به جنګېږي؟ نیت که هر څه وي خو د ملیشو جوړول افغانستان د کورنۍ جګړې خواته بیول دي. دې کې هم عرض مې دا ده چې د کورنۍ جګړې لوري ته د افغانستان بیول لږ ګران کار. تاسو ولید چې په شمال کې تر نورو ډېر په اسانۍ سره ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې. که دا د پښتون غیر پښتون جنګ د شمال او د جنوب جنګ باید داسې نه وی شوی. په شمال کې باید ډېر مقاومت وي. ځکه چې تاسو د تخار یا بدخشان دا له پکتیکا سره مقایسه کړئ، دوه ولایتونه دي، په جنوب کې او په شمال کې. طالبانو په پکتیکا کې هېڅ ولسوالۍ نشي نیولی. خلکو مقاومت کړی ده، جنګېدلي، چېرته جنګېدلي دي، طالبان نه توانېدل چې ولسوالۍ ونیسي. اما په شمال کې تقریبا ولایتونه دربست طالبانو په لاس کې پرېوتې. په بدخشان کې ټولې ولسوالۍ، په تخار کې ټولې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته. حتی د فقۍ په شکل ویل کېږي، نه پوهېږم څونه چې ولسوالۍ تسلیم شوې ده، لا طالب ورته نه دی راغلی. همداسې ده، طالب ته وروسته خبر راغلی ده چې دا وروستۍ ولسوالۍ خالي ده. عرض مې همدا ده چې حکومت په دغو ملیشو باندې چې شوروي اتحاد هم استخدام کړل، ویې جنګول او پایله د شوروي مات او زوال. په هماغو ملیشو یو ځل بیا دوی حساب کوي، فکر کې چې دا به ورته وجنګېږي او دا به ورته بریا سر کې، دا به د هغوی لوی اشتباه وي. ملت اکثریت سوله غواړي. له دغو جنګي لورو چې ملت هېواد یې ملت له دغسې بد حالت سره مخامخ کړی، هم د شوروي په خدمت کې هم د ناټو په خدمت کې، له دې نه کرکه لري، متنفر دی. واقعیت همدا ده چې ملت غوث اکثریت د سولې غواړي، تغییر غواړي، مثبت تغییر غواړي. حزب اسلامي چېرته دی؟ ملیشې جوړېږي، حزب اسلامي پکې نه ښکاري. یعنې ولسي پاڅون نوم چې دی ورته ورکوي د طالبانو د پرمختګ په وړاندې چې کوم وسلوالې ډلې جوړېږي، حزب اسلامي هغې کې نه ښکاري. دا ولسوالۍ چې تسلیم شوي دي، حزب اسلامي خو سیاسي حضور کې لري، خو نظامي حضور لري. دلته خو حزب اسلامي شته دی، لیکن دغه تسلیمۍ کې نه تسلیمۍ کې، مقاومت کې نه مقاومت کې، حزب اسلامي په هېڅ ځای کې نه ښکاري. چېرته د حزب اسلامي دی لوبه کې؟ حزب اسلامي تصمیم دا ده چې نه د یوه لوري په څنګ کې د بل خلاف وجنګېږي او نه د بل په څنګ کې، نه د حکومت په څنګ کې د جنگ اراده لري او نه هم د طالب په خوا کې. موږ د جنگ مخالف یو، د دې اوسني جنگ په نتایجو هم باور نه لرو او په تقدس یې هم. موږ خپلو مجاهدینو ته ویلي، متحدینو ته، چې د یو لوري ملګرتیا به هم نه کوو. حکومت هڅه کړې ده زموږ ګڼ شمېر قماندانانو ته په مختلفو ولایتونو کې وړاندیزونه کړي دي چې وسلې واخلئ، د خپلې سیمې نه د دفاع په خاطر، خپل ځان نه دفاع وکړي، له خپل ځانه دفاع وکړي. موږ هغوی ته ویلي چې دا کار مه کوئ. باید په داسې وخت کې د حکومت ملیشې نه شي چې هغه بس ټغر په ټولېدو ده، کښتۍ هم سوریه د غرقېدو په حالت کې. تاسو اوس په داسې یو کښتۍ کې سپرېږئ، دا غلطي به نه کوو. او طالب سره طالب ته هم ویلي دي، ورونو ته هم ویلي چې طالب په خلاف هم وجنګېږي، طالب په څنګ کې هم د کابل حکومت په خلاف وجنګېږي. طالبانو ته هم ویلي دي چې اعلان وکړي
تاسو یوازې د حکومت او د هغوی د امنیتي هغو ځواکونو په خلاف جنګېږي چې ستاسو په خلاف جنګېږي، له نورو سره جنګ پلان او اراده نه لري. د حزب اسلامي په ارتباط باید په واضح الفاظو د اعلامیې په ترڅ کې اعلان کوي چې حزب اسلامي سره تاسو جنګ نه لري، نه هغو سیمو خلکو مزاحم کېږي چې حزب پورې متحد دي، نه له خلکو غواړي چې تاسو سره بیعت وکړي، او نه دا ترې غواړي چې وسلې تاسو تسلیم کړي. په اسلام کې نه د خلکو نه وسلې اخیستلو جواز شته او نه په زور د بیعت اخیستلو مجوز. صحیح، په زور نه د زور حکومت شته، نه د زور بیعت شته، او نه له خلکو نه وسلې اخیستل. شریعت وایي چې حتی د یو مسلم مشروع حکومت په خلاف چې یو څوک بغاوت کوي، وسله اخلي او جنګېږي، د دغه باغیانو سیمه هم چې د اسلامي دولت ځواکونو ونیوله، هلته به د هغو کورونو ته نه داخلېږي، هلته به د هغه فراري نه تعقیب، هلته به د هغوی وسله غنیمت نه ګڼل کېږي، وسله یې د خپل همغه د هغو د ورثو ده، د هغه شخصي مال ده، د هغه شخصي مال تاسو غنیمت کولی شئ. د باغي وسله یې اخیستې، د نظام په خلاف پاڅېدلی ده، د اسلامي دولت ځواکونه تللي دي، هغه سیمه یې نیولې ده. اسلام وایي چې د هغوی کورونو ته به نه داخلېږي، حتی که د باغیانو میرمنې د بام له سره تاسو په ډبرو ولي او ښکنځلې درته کوي، کور ته به نه داخلېږي، د هغوی هېڅ څه هم غنیمت نه شي ګڼلی، د وسلې په شمور. کاشکې زموږ جګړه د اسلام په هر صورت طالبانو ته هم دا ویلي چې نه به له خلکو نه بیعت غوښتنه کوي، بیعت د زور کار نه ده، بیعت د رضا کار ده، او د بیعت په نتیجه کې یو څوک امیر کېږي. داسې نه دی چې یو څوک امیر شو د وسلې په زور او د له ځواک نه په استفادې سره بیا به له خلکو نه بیعت اخلي، نه، اصلا دا بیعت ده چې یو امیر اخلي بیا به امیر کېږي، بیا به امیر کېږي، ټوپک په زور امیر شي او بیا به ورته راسه سره بیعت وکړي. نه دا په شریعت کې نشته. موږ ته خو واضح مثالونه شته. ابوبکر څنګه انتخاب شو؟ ابوبکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، چې انتخابات وشو. د عثمان رضی الله عنه په انتخاب په ټاکلو کې انتخابات شوي، د مدینې له خلکو نه پوښتنه شوې ده چې له دغو دوو شخصیتونو نه چې دواړه اهل دي، د پیغمبر علیه السلام نږدې یاران، عثمان رضی الله عنه او علي رضی الله عنه، له دوی دواړو نه کوم یو ته ترجیح ورکوي؟ اکثرت ویل چې موږ عثمان. کاندیدانو 2 نفره و خلکو رای ورکړل، شپږ کاندیدانو له شپږو نه 2 پاتې شو. د دوو ترمنځ انتخابات شوي دي، انتخاباتو نتیجه کې هغه څوک امیر شوی دی چې اکثرت ورته رایه. صحیح. حکمت صاحب دغه یو ولې متاسفانه عرض مې کوله چې له طالبانو هم دا غوښتنه وکړه چې دا اعلامیه ورکړي. صحیح. د دوی مشرانو له موږ سره په شخصي تماسونو کې ویلي چې موږ 100% کې له دې سره موافق یو، دا کار باید امارت اسلامي وکړي. موږ په شورا کې دا موضوع یادوو او منتظر اوسئ، ډېر ژر به تاسو دا اعلان هم واورئ. موږ ته دغه ځواب راکړل. صحیح. خو لا اعلان رسما هغوی دا اعلانونه درست. دغه یو څه تقریبا موږ خبرې وکړلې، خو لیدونکو به یو داسې څه چې موږ ته امید راکړي پیدا هم نه کړل د سولې په اړه. ابهامات پکې سخت زیات دي. وضعیت نو څنګه، یعنی که خلاصه تاسو یو دغه ټول بحث راغونډ کو، افغانستان سولې خواته روان دی، سولې ته څه هیله شته دی او که نه خدا ناخواسته لکه څنګه چې دښمنان غواړي یو بلې جګړې خواته روان یې؟ موږ ځواک صاحب محترم، زه راتلونکي ته هیله مند یم او باور مې دا دی چې دا جګړه به حتما پای ته رسېږي او شاید ډېر ژر. دا یې آخري شپې ورځې. باید ناهیلي نشو، مایوس نشو، راتلونکي ته هیله مند وو. وضعیت ما ته داسې معلومیږي چې حتما به په یو انتقالي حکومت باندې توافق کېږي. له دې نه پرته بل بدیل او انتخاب نه لرو. دواړه لوري به دې ته مجبوره کېږي. وضعیت به همدغسې جوړېږي چې دواړه لوري مجبور شي چې دا ومني. او یقین مې دا ده چې د ملت غوث اکثریت هم چې سوله غواړي له دې وضعیت نه سخت تنګ شوي او هغه لوري غندي او ترې کرکه او نفرت لري چې په جنګ باندې ټینګار کوي، د وینې تویېدو باعث کېږي. دا به همداسې نه پاتې کېږي، دا به هم متحرک کېږي او په صحنه کې به حضور پیدا کوي، یو دریم معاصر محور به جوړېږي.
چې دې وضعیت ته تغییر ورکړي. په هر صورت زه راتلونکي ته هیلهمند یم. اول خو دا دواړه لوري د دې دواړو لورو نه مې انتظار ده چې وضعیت درک کړي او نور په جنګ باندې ټینګار پرېږدي او د سولې لار برابره. ډېره زیاته مننه. ګران لیدونکو، تاسو نه هم مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم. الله مو مل شه.